السلام علیکم دوستانو. یو سل درود څلوېښت افغان پیلوټان متحده عربي اماراتو ته رسېدلي دي. طالبان وایي برته د هېواد ته راستانه سي. واشنګټن طالبان په داسې وخت کې له افغان پیلوټانو هېواد ته د بیرته راستنېدو غوښتنه کړې ده چې هغوی له شاوخوا 3 میاشتې وروسته له تاجکستان څخه ایستل سوي دي. د امریکې تر څنګ د متحده عربي اماراتو ته رسېدلي دي. د پینټاګون ویان جان کربي وایي شاوخوا 40 افغان پیلوټان او نور کسان د چهارشنبې په ورځ سهار وختي له پایتخت دوشنبې څخه ابوظبي ښار ته رسېدلي دي. ښاغلی کربي وایي عربي اماراتو کې د امریکې سفارت به ژر امریکې ته د دغو پیلوټانو د راتګ بهیر پیل کړي. د تاجکستان رسنۍ وایي ټول 191 افغانان له دوشنبې څخه متحده عربي اماراتو ته لیږدول سوي دي چې وایي هغوی کې 143 افغان پیلوټان وو. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د تیر حکومت د کارکوونکو لپاره عامه بخښنه اعلان کړې ده. غوښتنه یې کړې ده چې له هېواده وتلي پیلوټان دې بیرته ورستانه سي. ذبیح الله مجاهد وایي دا د افسوس خبره ده چې دغه پیلوټان له هېواده وتلي دي یا وځي. هغوی ته بلنه ورکوي او باید د تیښتې پر ځای په هېواد کې خدمت وکړي. په افغانستان کې هېڅ امنیتي ستونزه نشته، نه د پیلوټانو د نیولو هېڅ پلان لرو. عامه بخښنه اعلان سوې ده. پیلوټان که په پوځي برخه کې که په ملکي برخه کې کیدای سي بیرته په کار وګمارل سي. په دغه افغان پیلوټانو کې ښځینه هم شته چې یوه پکې امیندواره هم دغې 90 کلنې پیلوټې تېره میاشت رویټر ته په مرکه کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلې وه د تاجکستان په غرنۍ سیمه کې دي او د دې ماشوم ته خطر پیښیدای سي. دغه افغان پیلوټان د امریکې د روزل سوي کسانو وروستۍ لویه ډله ده چې ګمان کېږي په هغو لسګونو پرمختللو پوځي الوتکو کې تللي دي چې په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تاجکستان او ازبکستان ته اوښتي وي. د وسلوالو طالبانو په ضد په تېره 20 کلنه ترهګرۍ ضد جګړه کې له امریکې متحدینو سره دغه افغان پیلوټانو ډېر مهم رول ترسره کړی او ویل کېږي چې اوس لا هم ډېر افغان پیلوټان په افغانستان کې دي. خو دا نه ده څرګنده چې هغوی په څه حالات کې ژوند کوي او د طالبانو د بخښنې ډاډ به څومره د هغوی لپاره د باور وړ وي.